پروردگار چې کله د آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه یو فرشته راولېږله چې ته لاړ شه او د دې ټولې ځمکې د دې مخ نه یو لپه خاوره راواله. الله په دې څه کې ویره دې نه یو انسان پیدا کو سلی پیدا کې که چېرته ده زما تابعداري وکړه نو کوم جنتونه چې ما جوړ کړي دي باغې لځي د دا اولاد باغې لځي او که ده زما نافرماني وکړه او دې خفه کړم نو کوم دوزخونه او عذابونه چې ما جوړ کړي دي باغې لږم. دا فرشته راله چې د ځمکې نه خاوره راوچته کړي نو ځمکې دې تپوس وکړو وی په دې خاوره څه کې وی الله ته انسان پیدا کړي. انسان باندې څه کوي وی که ده د الله تابعداري وکړه نو جنتونو ته به ځي او خوشحالۍ به ورکوي او که الله خفه کړه نو دوزخونه دي او عذابونه دي. نو ځمکې فرشتې له قسم ورکړه وی ستا دې په هغه ذات قسم چې چا رالیږلی ما نه خاوره موچته وه ځکه زما نه چې کوم پیدا شي زما د جز نه به دوزخ ته ځي. نو فرشته واپس الله له لاړه وی الله ما ته خو ځمکې قسم ستا نوم راسیل مه کوه او د الله د نوم ډېر احترام پکار دی. بله فرشتې راولېږله هغې سره به ځمکې هغه حساب کتاب وکړه. حضرت اسرائیل علیه السلام یې راولېږه ځمکې ته همغه تپوس وکړه او هغه جواب ورکړه. ځمکې دلم قسم ورکوي ستا دې په هغه ذات قسم چې چا رالیږلې چې زما نه خاوره موچته وه ځکه زما یو جز او زما نه پیدا انسان به دوزخ ته ځي. اسرائیل علیه السلام ورته وایي وی ستا د قسم نه د هغې ذات خبره اورېدل ښه دي چې چا رالیږلې هغې تابعداري به کوو. نو یو لپه خاوره یې ترې راغونډه کړه. حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وی د ټولې ځمکې د مخ نه یې لپه خاوره راغونډه کړه لږه لږه. هغه زموږ لپه نه وه د اسرائیل علیه السلام لپه وه. د هغې نه یو لوی انسان الله جوړ کړه حضرت آدم علیه السلام 3.5 ګزه پلن او 30 ګزه اوږد دا ډانچه ترې الله جوړه کړه. حضور پاک فرمایي فجاء بنو آدم على قدر الارض وی ځمکه بعضې توره ده نو بعضې بني آدم دیم تور دی بعضې سپینه ده خړه ده سره ده نو د انسان دا رنګونه مغسي دي او بعضې سخته ده نو بعض انسان په وجود کې هم کلک دی او د مزاج نه هم سخت دی او بعضې نرمه ده نو بعض انسان د وجود نه نرم دی مزاج کې هم نرم دی او بعضې څښا ځمکه ده نو بعض انسان کافر دی فاسق بدعمله دی او بعض ځمکه خشته ښکلې زرغونه کوي او پاکه ځمکه ده نو بعض انسان هم پاک دی چې څنګه د ځمکې خصلتونه او صفتونه دي هغسې الله د دن انسان پیدا کړي. اوس ذهن کې یو سوال راځي چې الله دا انسان دی اشرف المخلوقات دی په ټول مخلوق کې ردنه بهترین بل نشته او ښکلی شکل هم الله ورکړی دی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او چې دی الله ته نزدېکت حاصل کړي د فرشتو نه مرتبه اوچتېږي. نو دا خشته انسان او دا په ټول مخلوق کې بهترین انسان د الله له دې خاورې نه ولې پیدا کړي. په خاوره او خلک ګندګي چې پې ګرځي او ډیران پې غورځوي او بول پې کوي او مرداره پکې خخی نو دا بهترین انسان د دې خاورې نه د کمزوري څیز نه ولې پیدا کړي. الله سره د سرو زرو کمینو د هغې نه هم جوړولی شو وی د جنت پتنګان او مرغۍ به د سرو زرو وي د سرو زرو نه به خدای جوړوي. د انسان وجود یا د مرغۍ وجود د بڼو د څرمنې او د غوښې نه دی او الله په دې قادر دی چې د جنت مرغۍ او د جنت پتنګان دا به د سرو زرو وي. د دنیا اونه ده هغه د لرګي نه جوړه ده لرګی دی او نبی علیه السلام فرمایي په جنت کې به داسې وني چې د هغې تنې به د سرو زرو د سپینو زرو وي. دا الله کولی شي کوم ذات چې د لرګي نه ونه جوړه کړه. ګوره د لرګي جدا جنس دی هغې کې خپل حیات او ژوند دی د انسان خپل حیات او ژوند دی د جدا ماده ده د پیریانو خپل حیات او ژوند دی د هغې جدا ماده ده د فرشتو خپل حیات ژوند او ماده ده. دغه رنګې جنت کې الله د سرو د سپینو نه به دا اونې او بوټي جوړوي. نو الله دا انسان د سرو زرو نه هم جوړولی شي ورسره ډېر د سپینو زرو نه هم جوړولی شي ورسره ډېر او د صفا خشته ښکلي اوبو نه هم پیدا کولی شي چې اوبې را جمع کړي او دا اوسپنې نه هم جوړولی شو د لرګي نه هم جوړولی شو چې د خټې نه یې جوړوي د هغې نه یې نه شي جوړولی بېشکه یې جوړولی شو د دې خاورې نه یې ولې دی جوړ لقد خلقنا الانسان من نطفة بل دی راځي من سلالة من طين د څښا بدبویه خټې نه الله انسان پیدا کړي. څښا بدبویه خټه چې هغې نه بین ته بین هغې نه پیدا کړه. دا ولې ورو
دا دې دپاره چې انسان د خپل اصل ته ګوري چې اصل زما خاوره ده او کټه ده او ډېر کمزوره شی دی چې ده کې کبر او لویي را نه شي. بنیاد یې دقه ټکي منها خلقناکم، الله وایي ما را دې خاورې نه پیدا کړې وفیها نعیدکم، او بیا به م دې خاورې ته واپس کوم، ومنها نخرجکم تارة اخرى، او یو ورځ به راځي چې د خاورې نه به م واپس راوباسم. نو د انسان تخلیق او د انسان پیدایش او بود و باش ګرځېدل، جامه، ډوډۍ او د قبر، کفن، دفن، دا ټول د ځمکې سره تعلق لري. بنیاد دا دی، د الله حکمت پکې دا دی. اوس هم چې څوک چاله پیغور ورکوي نو اصل ورته یادوي. دا ګناه ده چاله پیغور به نه ورکوي، خو چې څوک هم پیغور ورکوي اصل ورته یادوي. نو که دې ډېر هم تکبر او لویي وکړي نو دې ځان ته د خپل اصل را یاد کړي چې زه څه شی او بیا د مور په ګېډه کې څه څیز او د څه نه پیدا شو چې ده کې کبر را نه شي او د کې لویي را نه شي. دی بنیاد دی ورو. دا سترګې چا راکړي؟ الله. معمولي غوندې یو رګ یې که دله دننه کټ کړه ړوند دی، بیا څه کوي؟ یو رګ دننه کټ شو، د ویښته برابر نرۍ رګ کټ شو. دا ماته چا درکړي دي؟ الله درکړي دي. یو معمولي غوندې رګ د ویښته ماته یو ډاکټر وایي دومره نري رګونه دي چې هغه په ویښته خو غټ ښکاري، هغه رګونه په هغه دغه هم نه ښکاري، په هغه خورګین هم نه ښکاري، دومره نري رګونه دي. یو رګ یې دله کټ کړو بیا به لیونی نه به یخ پېژنې او نه ګرم، او نه به بیا پوزه به یې دل پېژنې او نه به ځان پاکي پېژنې. که یو رګ یې دله کټ کړ، د غوږونو شاته نرۍ رګ دی، که یې دله کټ کړ بیا به یې سم نه و. د دې ژبې شاته نرۍ رګ دی، که یې دله کټ کړه بیا به چاره یې خبرې به نه کوي. او دې ملا دې تیر کې یو نرۍ رګ دی، سپاینل کارډ چې ورته دی وایي، ډېر معمولي نرۍ رګ دی. که دې درنه کټ کړې نیمې باندې نه لاندې مکمل به بیا ګوټ شل به پروت، نه به دې خپه کار کوي او نه به دې ګوته کار کوي. نو ته به څه کبر وکړې؟ مټې به وایې او ځان پسې به خپې راتاږې او چې یم خو زیم هم چومن دیګرې نیست خو زه خو یم ما ته څوک رسي؟ دس هېڅ شی م نه. انسان والله بالله که هېڅ شی م وي چې د خدای نه لرې شو، هېڅ حقیقت نه لري. په یو غاښ چې زمونږ دروا چې مونږ څونه چغې وباسو، یو غاښ ته ټوټېږي نه شي، کوټې نه یو دونه غوندې غاښ دی، د دې ګوتې د بند نه راکوټې شی دی، او چې په دې د در راشي نو په کور کې دنه څوک خوب نه شي کولی، او چې دستونه را باندې ولګي لکه د خېټه بې اعتداله شوه، قسم دی بیا چې یو پنځه شپږو دستو له غسلخانې ته لاړ شي په بوم د بیا دنه په پرتوب کې به هرې ګورو. دا خبره داسې دي که نه؟ خپلې الټایر نه شي قابو کولی، قیده چپه ولګېده جي بیا د وجود هم څښا دی او پرتوب هم څښا دی. دې انسان ته ګوره، د قبر ته وګوره. لوی هغه ذات سره ښایېږي چې کم ذات لا بیماري نه راځي، مرګ ولا نه راځي، چاته محتاج نه دی چې هغه یو د الله ذات دی، ستړی کېدل ولا نه راځي. نه ښځې ته محتاج دی او نه بچو ته محتاج دی، او نه قوم ته محتاج دی او نه ښځه شته او نه بچي شته او نه قوم شته، او نه ورته محتاج دی، او نه وله پنستلې والې راځي او نه وله خوب راځي، او نه د دنیا د هر څه مالک دی. دقه ذات لوی دی، لویي هغه سره ښایېږي، موږ سره لویي نه ښایي. کبر به نه کوو، خدای دې موږ د کبر نه وساتي. خطرناک شی دی. حضور پاک مبارک فرمایي وایي چې چا کې د اوړي د دانې برابر کبري، د شړشم نه هم د اوړي دانه وړی، وایي د جهنم خوشبویي پې حرامه ده. حالانکه د جنت خوشبویي پې حرامه ده، د جنت حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي. نو ته به دې به نه دي جنت ته، دې به جهنم ته لاړ شي، تیارتیا وډه به یو دا کبر ته وباسي د هغې نه پس بیا بعض انسان وایي زما دعا نه قبلېږي، ډېرې دعاګانې کوم نه قبلېږي. نو یو څو شرطونه دي، هغه شرطونه درته ښیم، هغه کوئ، او بیا که د هغې نه پس هم ته نه قبلېږي نو د هغې طریقه هم درته ښیم. د دعا لپاره خو یو شرط دا دی چې سبب به ورسره جمع کړې. لکه که یو سړی ده ووایي ډوډۍ نشته او دی وایي خدای ما موړ کړې، نو دا الله کولی شي، خو دې طریقه نه. ته به ډوډۍ وخورې، بعضې وخت سړی ډوډۍ خوري او لوږې نه ختمېږي، بیمار دی، ناجوړه دی، دستونه دي، ډوډۍ به وخورې، لږه ډوډۍ هم ده، یو دوه وړی چې ستا پې ګزاره هم نه کېږي، وایي الله دغه مې وسو باقي مې ته موړ. یا اوبس کې بعض انسان د استسقا مریض یو اوبس کې او تنده نه ختمېږي، وایي یا الله ما تنده ختمې. یا دارو خورئ او دارو خو تا جوړولې نه شي، جوړوونکی په الله دی. نو ته به ووایې چې الله زما خو دغه وسو، دنیا د اسبابو ځای دارونه استعمال کړل، شفا پکې ته وا چې الله جوړ مې ته. او که ته دارو نه استعمالې نو الله تا بې داون جوړولی شي، خو دا د الله د دنیا عادت نه دی. تا ته وایي ته به خپل سبب استعمالې، خوراک، دارو، درمل، د دنیا نور عقل، سترګې، او باقي به زما نه غواړې، نو هغه نتیجه او طاقت بیا زما په لاس کې. ښه دریم دا دعا لپاره طریقه څه ده؟ مخکې به ته الحمد
الحمدلله رب العالمین دا الله ثنا او دا الله صفت دا به مخکې وایي چې دا الله ثنا او کې دا الله صفت کې به الله خوشاله هر انسان په خپل صفت خوشاله او الله په خپل صفت دی خوشاله الله د صفت قابل موږ د صفت لایق نه یو نبی علیہ السلام مبارک به فرمایل و سړی دا ځان خپل صفت کې نو دا ګناه ده خنه او الله د خپل ځان په خپل صفت کې لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا الله ته چې د ځان ثنا او صفت کې دون ځل شوي تا ته ځان دې صفت نه الله د صفت قابل د خپل صفاتونو لایق نو مخکې به حمد وې د الله صفت وو الحمدلله الحمدلله رب العالمین هر یو صفت کې د الله هغه ته مخکې وای او خدا د چې عبادت او کې دا غي نفس وو دا بهتره طریقه دو رکعات منذ کدا غي نفس وو فرض منذ کدا غي نفس وو روجونی کدا غي نفس وو تلاوت کدا غي نفس وو ذکر او استار کدا غي نفس وو نو عبادت کدا غي نفس وو کنه دا دعا به قبول شي کله عبادت الله خوشاله بهتر دا چې قبله ته مخ او لا سنو چر اکدا سینی او دس کم نی قبله د مخنی نو بیا الله دعا ته خدای ته لا سنو بوچت ما تو ګوره په داسې طریقه کې راستا دا ګوتی نه دا څلور ګوته دا یې تنبیه ته مقام دا څلور ګوته یو لا ته څلور ګوته بل دا تاري تنبیه ته مقام او دا تنبیه چې دی دا ورغوي دا ستاده مخ ته مقام او دا چې کم لیچه دا په کم کې انسان ګړې چې یا ځان په بنگلې چې